ګلبدین حکمتیار چیرته او څنګه راڅرګند شو په اړه یې تازه څه ویل شوي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. که څه هم د طالبانو د عدلیې وزارت له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په پرلپسې ډول سیاسي ګوندونو ته د خپلو فعالیتونو د درېدو ګوتڅنډنه کوي، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له نسبتا اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا له خپل نوي استوګنځي راڅرګند شو. حزب اسلامي پورې تړلی شهادت ایکس ټویټر اکاونټ د پنجشنبې په ماښام د ګلبدین حکمتیار د یو شمېر لیدنو تازه انځورونه خپاره کړي دي. شهادت ایکس پاڼې یوازې د حکمتیار له عکسونو سره لیکلي. ګلبدین حکمتیار له یو شمېر کسانو سره ولیدل او پر سیاسي ټولنیزو موضوعاتو یې تفصیل بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په امر ګلبدین حکمتیار له خپل هغه استوګنځي ایستل شوی چې د افغانستان تیر حکومت ورته د سولې د موافقتنامې پر اساس ورکړی و. طالبانو دغه راز حکمتیار ته په اشارې خبرداری ورکړی و چې نور په افغانستان کې د حزب نوم اخیستل جرم دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چارې.